مونږ وایي راشه د ما سره پیپاس وکړه چې دا یونیورسټي کوم ځای وه دا څه شی و نه ما ورېدل د ټیکسلا کې یونیورسټي وه په ټیکسلا کې ګوره دوی پرې پوه نه دي دا یونیورسټي په هند صوابۍ کې وه د خدای پاک بنده او د سوات په بوتکړه کې وه خو کله چې تجارت ډېر شو د لغمان شهزادګان چې په هندوشاه یې مشهور دي په اصل نسل د دې خاورې بچي دي افغانان دي کله چې هغو باندې اسلام یا مسلمانۍ زور راوستو او د هغو نه یې لغمان واغست نو هغه کته راوکوچېدل دا خاوره یې قبضه کړه او هند د صوابۍ هند د هغو صدر مقام یا پلازمینه شوه نو دغه ځای خو دا یو ګودر و هغه خلک مجبوره شو چې هلکه دا ځای د دې وړو دا سبق ورانېږي دویم دا چې په دغه وخت کې چې زمونږ نصابیان ارایان ګنګا جمنا ته رسېدلي وو په هغو د هغه ځای د کلتور او د مذهب اثر وشو په هغه پاکو ویدو مذهبونو کې بله بلا ګډه کړه او په هغو کې ذات پات پیدا شو مونږه د جهلم نه په پورته دا خلک چې وو نو دی د هغو د بمبړانو خبرې او د هغو هغه کې نه پاسه او د هغو هغه په انسان کې بېلګوته او په ژبه کې بېلګوته دا او دغه ښه نسل دی دا پاک نسل دی او زه د اسمان نه راتاو شوی یم زموږ د خلکو دا نه مانو هغو موږ د ټولو خلکو ته ملیچ وې ملیچ یو د مذهب اصلي معنی خو دا ده د خلکو غلطه ځینو کړ ده د مذهب نه تښتېدلی خلک بېلارې خلک موږ چې ورته د ملا انتقال شو دا ریا دی او کاپیز دی او څه دی او څه دی هغه شی شروع شو نو موږ خو په ملیچ کې رالو او د هغه خلکو دغه نمونه نفرت او کرکه له موږ سره دومره شوه چې بمبړانو په ګنګا جمنا کې اعلان وکړو چې تاسو به د اباسین نه پورې نه ځئ اباسین هغو پوله کو ځینې چې به مجبوره شو چېرته یو کس په راغی نه بیا به یې اووه کسه په دې اباسین کې لمبل ځان به یې پاکاوه نو چې دا چل شروع شو نو هغه خلکو یې چې په اباسین نه پورې وځو نو صوابۍ ته ته خو اړوز یې چې په اباسین پورې وځې نه یوه وجه پکې دا وه چې هغه شی د صوابۍ نه د سوات نه ورو وکشاوه نو په دې وجه په ټیکسلا کې سکولونه جوړ شو ناک یونیورسټي خبر نه دی خو ډزه په فیسبوک کې او ټیکسلا یونیورسټي وه موږ خو هله راشه خوله وازه که موږ پرې پوه کړه سلام به وکړو ستا مننه به وکړو خو هسې خبرې اوري هم فیسبوک دی هره بله راکاږي نو هغه خلک له موږ سره ټیکسلا شو د پښتنو وطن دی نه نوم دی پخاومو نو هغه خلک بیا ټیکسلا له زور ورکړو چې په ټیکسلا کې بیا تاسو چې لاړ شئ د خیره په کې جدا جدا آبادۍ دي چې موجود دي نن چتونه پې نشته خو نور هر څه دیوالونه او کمرې موجودې دي لوی کمپلیکس دی اوس خو اقوام متحده هم هغه څه دی په خپل ریکارډ کې نو هلته به چېرته لاړ شي نو ته به پته ولګوي چې دغه ځای دا کار کېږي دا ځای دا کار کېږي دا ځای نو په کې بیا یونانیان چې راغله هغو هم ترقي ورکړه نوی ښار یې پکې ودان کړو غالبا د هغو ښار ته ډیرمونډ وایي بیا کوشان کرالو نو هغو خو ولې د ټولو نه زیات په بودیزم کې ترقي ورکړه بیا پارتیان راغله چې ورو ورو هندوشاه یا اسلام چې راتلو نو هغه شی بیا منع شو که خو بیا بل مذهب و بود مت او جین مت او هندو مت او شیعه په هغه وخت کې له موږ سره په دې پښتونخوا کې اووه مذهبه چلېده نو داسې واله چې دغه ترقي د 1000 سنې پورې وه ځکه په 1000 کې بیا د کابل د غاړې او د عراق د غاړې او د ایران د غاړې بیا په دې خاوره باندې مسلماني راخورېږي نو خبره مو دا کوله اوس چې په موږ کې هلکه دونه علم شته یونیورسټیانې چلوه صحابت دنیا راته سلام کوي نه دلته زموږ د افسرانو چې دومره لوی خلک ته خلک له بچي رالیږي صحابت والا رالیږي یو سړي تپوس کړي چې ماما کندهار ته کومه لار ځي هغه په ګنګا جمنا کې دا سړي ورته وی سترګې وتړه او شمال ته دا باقاعده که کتاب پکې ځای کې چې نوم یې ته وښیم د انشن پولیټیکل هسټري اف انډیا یو کتاب دی او یو ډېر مزهناک او
د سایل وړ کې خدای ګواه دی چې ما پسې شک ډېر ښکاره سلم غړې کړې خو اخر دا چې پیدا نه